السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړئ د آزادۍ رادیو دغو سیمهیزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر له پاکستانه وغوښتل چې د هغو وسلوالو په وړاندې وجنګیږي چې دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو او امریکا ته ګواښیږي. جان کیری په اسلام آباد کې د نننی خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل د اسلام پالو خلاف تر ټولو سخت جنگ په پاکستان کې دی چې ژر به پای ته ونه رسیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان او پاکستانی طالبانو په څیر تروریستي ډلې د حقانی شبکه، لشکر طیبه او نورې ډلې پاکستان ګاونډیو هیوادونو او امریکا ته ګواښیږي. جان کیری وویل د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم مشاور سرتاج عزیز سره د یوې غونډې په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د اردو د وروستیو میاشتو عملیاتو نتایج مهم وګڼل شول. د جرمني صدر اعظم په هغه پراخ لاریون کې برخه اخلي چې د دغه هیواد د مسلمانانو لخوا نن په برلین کې ترسره کیږي. انګلا مرکل پرون وویل چې اسلام د جرمني یو دین دی. د جرمني صدر اعظم دغه خبره د پیګیډا د اسلامي ضد غورځنګ د مظاهرو په مقابل کې وکړه. شاوخوا 25,000 کسانو په دریستن ښار کې د پیګیډا په پرونیو مظاهرو کې برخه واخیسته. پیګیډا غورځنګ کې هغه کسان راټول شوي چې ځان ته د لویدیځ د اسلامي کېدو مخالف اروپایي ملتپال وایي. او د ترکیې جمهور رئیس وویل د پاریس د وروستیو بریدونو په وړاندې د لویدیځ په عکس العمل کې اسلاموفوبیا یا د اسلام څخه د خلکو ویرول هم نغښتي وو. رجب طیب اردوان پرون فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره په ترکیه کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د لویدیځ دوه مخي څرګنده لیدل کیږي. هغه وویل چې موږ د مسلمانانو په توګه هیڅ کله د تروریزم او ګڼو وژنو ملاتړ نه دی کړی. د دغو ګڼو وژنو علت نژاد پرستی، لکرکې او نفرت ډکې ویناوي او د اسلام څخه د خلکو ویرول دي. د ترکیې جمهور رئیس چې تل د اسرائیلو په صدر اعظم توند انتقادونه کوي وویل چې په پاریس کې د تیر یکشنبه ورځې د یووالي په لاریون کې د بنیامین نتنیاهو ګډون چې د دوی په وینا په غزه کې 2500 کسه وژلي او دولتي تروریزم څخه کار اخلي څه معنا درلوده. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو ریپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. آزادي رادیو .com. مننه، آباد اوسئ. آزادي رادیو هر سهار له 9 بجو ټوله ورځ تر 9 بجو په منځنۍ صفحه 12.9 او FM 3.5.